هغو ته به وویل شي آیا تاسې هغه خلک نه یې چې زما آیاتونه درته اورول کېدل خو تاسې هغه دروغ ګڼل؟ هغوی به ووایي ای زمونږ ربه زمونږ بدبختي پر مونږ خوره شوې وه په رښتیا چې مونږ ګمراه خلک وو. ای پروردګاره اوس مونږ له دې ځایه وباسه که بیا مونږ داسې قصور وکړ نو ظالمان به یو. الله تعالی به ځواب ورکړي زما له مخې لرې شئ په همغه کې پراته اوسئ او له ما سره خبرې مه کوئ. تاسې خو هماغه خلک یې چې زما ځینو بندګانو چې کله ویل چې ای زمونږ پروردګاره مونږ ایمان راوړ مونږ ته بخښنه وکړه پر مونږ رحم وکړه ته تر ټولو رحم کوونکو څخه زیات رحیم نو تاسې په هغو پورې مسخري وکړي تر دې پورې چې د هغو دښمني له تاسې نه دا هم هیره کړه چې زه هم څوک یم او تاسې په هغو پورې خندل. نن ما د هغو د هغه صبر دغه میوه ورکړې ده چې همغوی بریالي دي. بیا به الله تعالی له هغو نه پوښتنه وکړي ووایي تاسې په ځمکه کې څومره کلونه واوسېدلی؟ هغوی به ووایي مونږ یوه ورځ یا د یوې ورځې یو څه برخه هلته اوسېدلي یو. له شمار کوونکو څخه پوښتنه وکړه وبه ویل شي لږ وخت واوسېدلی کاشکې تاسې په دې باندې په هغه وخت کې پوهېدلی.